السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم کتونکو په دې سیټ باندې دا ویډیو دا تاسو ګورئ او په دې باندې څه خبرې کول غواړم. دخل بس بلاي ده نحكي انا بس سيب مرة ولا بس توشم لا يوكسا ولا ناسب روشا كان دا تسوي دا 21 پورې په یو دري او مولانا سیب والا راوسی دا کوم ویډیو تاسو وکړه دا د یو طالب العلم د یو سټوډنټ د زده کوونکي ده چې دا حافظ د قرآن دی 21 سپاره 21 سپاره حفظ کړي او د خپل استاد د لاسه د استاد د وجنه دومره په بدردۍ باندې وهل شوی. محترمو زه خپل یو د سې کورنۍ سره تعلق ساتم چې زموږ کورنۍ الحمدلله په علم باندې ککړه ده، د علم سره تړاو لري او علمي خاندان دی الحمدلله. او د سې معاشره کې اوسېږو چې موږ خپل هم دغه پیشه ده او دغه هم دنده ده چې خلکو ته دین ورښایو او دین ورزده کوو. محترمو دا ویډیو چې تاسو وکتله په دې کې د دې ماشوم سره انتهایی ظلم شوی او دا هغه سړي د لاسه شوی دی چې هغه خلکو ته قرآن ورښیي، دین ورښیي. خو افسوس موږ به دا ووایو چې دا کار غیر شرعي، غیر اسلامي، نه په اسلامیت کې شته او نه په انسانیت کې شته. د دې وجې نه زه دا ویډیو کول غواړم، غرض مې په دې کې دا دی باید چې هغه خلک، هغه طبقات چې هغه خلکو ته دین ورښایي، دین ورزده کوي، نو باید چې دوی خپله په دین باندې پوه شي، دین په خپله زندګي کې عملي کړي. بیا د هغې نه وروسته د دې دپاره پریکټیکل کار وکړي، یو کورسز دی هغه واخلي د استاذۍ، د هغې نه وروسته راشي بیا خلکو ته، ماشومانو ته په مساجدو کې، مدارسو کې دین ورښیي او دین ورزده کوي. افسوس دا زموږ د معاشرې یو کلچر ګرځېدلی دی، یو حصه ګرځېدلی ده چې تکړه سړی او ښه استاز موږ هغې ته وایو چې هغه ډېر وهل کوي، ماشوم ډېر ټکوي، ډېر وهي، د غیر اسلامي غیر شرعي کارونه ورسره کوي. دا ظلم دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. شریعت موږ ته ډېر ښایسته دین او ډېر ښایسته لاره راښودلې ده او شریعت ډېر ښکلی دین دی، ښکلی لار ده. موږ صرف په دې باندې سوچ پکار ده چې شریعت موږ ته څه وایي، څنګه به ماشوم ټریټ کوو، د هغې سره به کوم تعامل کوو، څنګه به د دین ته راهڅوو چې دین ته راشي. په دې فتن دور کې چې باید موږ خلک دین ته راولو، موږ کوشش دا کوو چې دین نه خلک متنفره وو. شریعت کې داسې وهل، داسې کارونه کول، ماشوم باندې لاس ماتول، په هغې باندې چوکۍ ماتول او ظلم کول ښکاره، دا ظلم دی، ناروا ده. چې داسې کار په شرعي حکومت کې وشي، اسلامي حکومت کې وشي، نو باید چې دغه شان قاري دا محاکمه شي، دې باندې قضا وشي، قاضي ته وړاندې کړی شي، په دې باندې فیصله وشي، شرعي فیصله. او وجه دا ده چې شریعت کې د لسو چوکو نه، د لسو کوړو نه اخوا چې کوم ته یو کار کوي، دا یو حد به ته د هغې دپاره ګوري، د هغې شریعت کې به ګوري چې کوم یو کار دی غلط کړی دی چې په هغې باندې موږ دا حکم ولګو. دومره زیات وهل کول، لس چوکې نه اخوا چې ته یو څوک وې، یو ماشوم وې، نو دې ماشوم به یو غیر شرعي کار کړی او هغې دپاره به شریعت به خپل حد ټاکلی، حدود به وي، نو بیا به په هغې باندې حدود ټاکي، دغه حدود په هغې باندې لګي. دا د حدودو دپاره دا وال راغلي، دا ظلم دی، دا نه دي په کار، غیر فطري، غیر انساني کارونه دي. موږ باید د داسې معاشرې حصه چې هر سړی دین باندې نیوکې کوي، دین دوی ته سپک ښکاري، په دین باندې دوی قسمه قسم حربي استعمالوي چې دا دین خلکو ته بدنام کړي. نو باید موږ په داسې معاشره کې ژوند کوو. د هر سړي زموږ ته نظر دی، د هر یو کس، هر سیکولر، د هر لیبرل سړي موږ ته نظر دی چې د اسلامي خلک، هغه خلک چې هغې تړاو د شریعت سره، د دین سره، د دیني طبقه، د مذهبي طبقه ده، چې دوی کم یو داسې خامي ده چې دا موږ راونیسو، په دوی باندې موږ نیوکه وکړو. دا نه دی پکار، د نه ځان ساتل پکار دی. او غرض او مقصد مې په دې کې دا دی، باید چې هغه خلک چې هغه دا کار کوي د دین د بدنامۍ سبب جوړېږي، دا د علماو د بدنامۍ سبب جوړېږي، دا دغې طبقې د هغې خلکو د بدنامۍ سبب جوړېږي چې هغه معاشره کې غوره طبقه ده، ښکلې طبقه ده، خلک ورته د عزت په نظر باندې ګوري. نو باید تاسو هم په ښه نظر باندې د بل بچي ته په ښه نظر باندې وګورئ. که چېرته زما ستا بچی، نو په هغې باندې موږ ډېر زیات رحم کوو، د هغې ژړا نه شو برداشت کولی، نو بیا چې د بل بچی راشي، بیا زما ستا لاس ولې دومره په بېدردۍ باندې د هغې خواته ورځي؟ دا ناروا کار دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی. باید موږ د معاشرې اصلاح وکړو، په معاشره کې ښه کارونه وکړو.